بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو او خويندو، امید لرم چې تاسو بروغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا ده، دا سوال دی چې تاسو چرته هم یی، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشاله و باد ساته. آمین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. زما عزتمندو، دا نننۍ وظیفه ډېره خاص الخاص او عظیم الشانه وظیفه ده. زما عزتمندو، دا وظیفه حضرت علامه احمد علی لاهوری رحمهم الله تعالی په خپلو مکتوباتو کې ذکر کړې ده. دا دومره عظیم الشان وظیفه ده چې چا هم کړې ده او په یو خاص ترتیب باندې کړې ده. تمام ناممکنه حاجتونه الله جل شانه پوره کړي دي. په خپلو مقاصدو کې ورته الله جل شانه کامیابی عطا کړې ده. د تمام مشکلاتو نه او د تمام پریشانو نه ورته الله جل شانه نجات عطا کړې ده. لہذا زما عزتمندو، دا عظیم الشان وظیفه او بیا د جمعې مبارکې په شپه یا د جمعې مبارکې په ورځ باندې دا وظیفه وکړی شي، د دې هغه برکات به نور هم زیات شي. په خپله زندګۍ کې صرف یو پیر دا وظیفه د خپلو حاجتونو دپاره تاسو وکړئ. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو اسې هم ویډیو ګورئ. په اول ځل باندې مو زما د دې چینل وزټ کړی وي او دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې ټلی والا نشان دی، تاسو کلیک کړئ او سلیکټ لیکئ د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته میلاویږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې ما له خپلو استادانو د هغې اجازت راکړی دی. د دې نه علاوه زما عزتمندو، که چېرې ستاسو تعویضونه پکار وي، ستاسو نقوش پکار وي، نو ما سره زما په واټساپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. زما عزتمندو، زما د حوصله افزایی دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شان نور ښکلي ښکلي الفاظ تاسو منشن کړئ او لیکئ، دې لپاره چې ما له حوصله افزایی میلاویږي او نور ډېر ښکلي ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو، که چېرې تاسو د نوراني او د خاص الخاص وظیفه کول غواړئ، نو ویډیو اخره پورې وګورئ او سکیپ کوئ ما. محترمو، دا وظیفه د احمد علی لاهوری رحمهم الله تعالی یو ډېره عظیم الشان وظیفه ده. دې حضرت سے خپلو مریدانو ته د دې ډېر تاکید فرمایلو او دا زما عزتمندو د قرآن عظیم الشان یو آیات مبارکه ده. ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر. زما عزتمندو، د مولانا سے خپلو مرګرو ته د دې آیات کریمه ډیر وظایف بیان کړي دي، نو پکار دی چې دا دومره اهم وظیفه چې مونږ هم د دې نه فایده حاصله کړو. دا داسې آیات مبارکه دی چې د ستاسو هر ناممکنه حاجتونه او ناممکنه مقاصد به الله جل شانه د دې په سبب سره پوره کړي. فتح او کامیابی به الله جل شانه در نصیب کړي. خپل مدد او نصرت په الله جل شانه تاسو سره شامل حال کړي. د مشکلاتو نه، د مصائبو نه او د هر قسمه تکالیفو نه به الله جل شانه تاسو ته نجات عطا فرمایي کړي. او یو بل بزرگ د زما عزتمندو هغه فرمای چې دې آیات کریمه چې څومره فیوزات دي، د دې چې څومره برکات دي، دا ما په خپله باندې محسوس کړي دي. لہذا زما عزتمندو، دا د تجرباتو نه ثابته خبره ده چې چا یو وظیفه نه وي کړي
نو هغه له د هغې څه پته وي، هغه د هغې فوایدو فیوزات او برکاتو نه څه خبر وي. او بیا چې یو کس دا وظیفه وکړي او بیا د هغه په دې باندې کار سم شي او کار برابر شي، مقاصد او حاجات ترسره شي، نو بیا د دې عظمت او د دې حقیقت د په زړه کې پریوزي او دې بیا پوه شي. زما عزتمندو، په هر یو کار کې د الله جل شانه یو عظیم حکمت پروت وي. مونږ کې بعض خلک داسې دي چې هغوی نا امیده شي، چیرې ما وظیفه وکړله خو زما مشکلات او پریشانی ختم نه شوې. نو زما عزتمندو، مونږ به نا امیده کیږو نه، د الله جل شانه په ذات باندې به ډېره لویه بروسه ساتو. زما عزتمندو، که یو انسان دی هغه په قرضونو کې راګیر دی او د دې قرضونو د ادایګۍ څه سبب نه جوړیږي او دا امید هم نوي چې یاره زما دا قرض به ادا شي، نو داسې کس ته پکار دي چې روزانه دې دا وظیفه کوي. زما عزتمندو، ترتیب دا دی: اول دې د ټولو نه مخکې 100 مرتبه سل پیرې درود شریف وایي. چې کوم درود شریف مختصر وي، تاسو ته آسان وي، هغه ووایي. او د دې نه پس بیا زما عزتمندو 200 مرتبه 200 ځله تاسو رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر دا تاسو لولئ. او بیا ورپسې اخره کې 100 مرتبه سل پیرې سل ځله تاسو درود شریف وای. او بیا د دعا د پر لاس پورته کې د الله جل شانه نه دعاګانې وغواړئ. د دې په برکت سره به الله جل شانه به درته د غیبونه د قرض د ادایګۍ سبب برابر کړي. دغه رنګ زما عزتمندو، د ناممکنه حاجتونو د پاره او د هر قسمه مشکلاتو نه د وتلو د پاره او د هر قسمه پریشانو نه د نجات لپاره د آیات کریمه ډیر زیات مجرب ترین دی. ترتیب او طریقې زما عزتمندو دا ده چې دا ټول نه مخکې به تاسو سل پیرې درود شریف وایي. چې کوم درود شریف مختصر وي او ټیم باغې باندې کم لګي، هغه به تاسو وایي. بیا به 500 مرتبه 1500 ځله به تاسو رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر دا به تاسو وایي. او بیا به اخره کې سل پیرې درود شریف وایي. او بیا به د الله جل شانه نه دعا غواړئ د خپلو پریشانو نه د نجات لپاره، د هر قسم مشکلات او تکالیفو نه د نجات لپاره، د حاجتونو پوره کېدو لپاره به د الله جل شانه نه دعاګانې وغواړئ. یا زما عزتمندو، یو کس دی هغه یو ځای کې رشته کول غواړي. د رشتې لپاره به تاسو د ټولو نه مخکې اول به سل پیرې درود شریف ووایئ. او بیا به 300 ځله 300 مرتبه به تاسو رب انی مغلوب فانتصر ووایئ. او بیا به اخره کې سل پیرې تاسو درود شریف ووایئ. ان شاء الله تعالی مرادونه به الله جل شانه پوره کړي او چې څه قسمه بندش وي، رکاوټ وي، هغه به الله جل شانه ختم کړي. یا زما عزتمندو، یو کس دی هغه ته د دشمن نه یا د غل نه یره ده او د دوی د تکلیف نه بچ کېدل غواړي چې ما ته څه نقصان ونه رسي. د دې دپاره به تاسو زما عزتمندو د ټولو نه مخکې سل پیرې درود شریف ووایئ. او 300 ځله به بیا رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر دا ووایئ. او بیا به اخره کې سل پیرې درود شریف ووایئ. زما عزتمندو، دا د حضرت نوح علیه السلام دعا ده. کله چې نوح علیه السلام ډیر زیات لاچاره شلو، دا دعا ویلې وه، الله جل شانه ورته د دشمنانو نجات ورنصیب کړی. نو لہذا زما عزتمندو، دا د قرآن عظیم الشان یو خاص آیات کریمه ده چې د الله جل شانه د کلام پاک یو حصہ ده. لدی وظیفه وکړی شي او بیا د جمعې مبارکې په شپه باندې وکړی شي یا د جمعې مبارکې په ورځ باندې وکړی شي. لدی اثرات او برکات او فیوزات په نور هم سیوا شي. زما عزتمندو، ډیر بهترین کلمات، ډیره بهترینه وظیفه ده. ضرور به ضرور تاسو دا وظیفه د عمل هم نن وکړئ. زما عزتمند، امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه مو ډیره زیاته خوښه شي وي. که ویډیو مو خوښه شوي وي، ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږم به تاسو سره بلې ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر هغه وخته پورې مال اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.